علیکم ورحمت الله. زه یم سید کاشف او تاسو ګورئ ډاکټر سید کاشف یوټیوب چینل. زموږ موضوع د انسان خلقت مخکې د ساینس نه. طب یو داسې په زړه پورې علم ده چې تقریبا په 18 او 19 قرن کې یو د هغه علمونو نه چې ډېر پرمختګ کړی او ډېر په تیزۍ روان و. په دغه زمانه کې دوه عالمانو چې یو جولیا بوګر او بل پروفیسور کیمبل رولي نومیده چې دوی یو کتاب لیکلی و ډیولپمنٹ اپروچ ټو هیومن ایولیوشن 2014. دوی داسې یو کتاب لیکلی و چې دوی په کتاب کې ویلی و چې د انسان اولنی غړی چې بدن کې جوړیږي هغه هډوکی دی، هغې نه وروسته بیا غوښه جوړیږي او هر څه نه مخکې د انسان بدن کې کارټیلیج جوړیږي. د انسان په بدن کې اولنی ځای چې هډوکی جوړیږي هغې ته ورټبرا یا ستون فقرات ویل کېږي. د ستون فقرات یا د ملا هډوکی ورته ویل جوړیږي. تر ټولو نه اول غضروف چې د انسان په بدن کې په هډوکي باندې بدلیږي هغې ته منډیبل یا د جامع هډوکی وایي. د اول ځل لپاره اولین ځل لپاره چې یو عالم جی اف میکل نومیده میکلز ډای کارټیلیج یا هیلن کارټیلیج چې د جامع په هډوکي پیدا کېږي کشف کوم. دوی داسې ویل چې مخکې له دې نه چې غوښه جوړه شي اول ځل لپاره دغه غضروف په هډوکي باندې بدلیږي چې بیا 3 ورځې وروسته په دې باندې غوښه پیدا کیږي او د دې جوړېدل د مور په خېټه کې په 22مه ورځ باندې شروع کیږي. او دا زموږ د اوسنۍ ساینس کشفیاتو چې دغه عالمانو پې خبرې کړي دي. اوس راځو د قرآن کشفیات ته چې 1400 کاله مخکې یو انسان چې په نه ساینس او نه ټکنالوژي په دې باندې خبرې کړي دي چې هغه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. په قرآن شریف کې سورة المؤمنین په 30 سورت کې د 14 نه 14 آیات کې الله فرمایي بیا وګرځو موږ دغه نطفه په یو قرارګاه محکم کې، بیا وګرځوله موږ دا نطفه ټوټه د وینو، بیا وګرځوله موږ دغه ټوټه د وینو یا کوچنی بوټی د غوښو، بیا وګرځوله موږ دغه بوټی د غوښو هډوکي، بیا ورواغوستله دې هډوکو ته غوښه، بیا مو ژوندی کړ دی په پیدایښت بل سره. پس ډېر لوی دی شان د الله چې ډېر ښه د ټولو پیدا کوونکی دی. دوستانو که چېرته ستاسو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ او خپل نظریات هم په کمنټ کې شریک کړئ. د بل ویډیو لپاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.